د افغانستان په اړه د قطر او ترکیې د مشرانو ګډه بیانیه د دوړو هیوادونو استراتیژیکي عالی کمیټې لسمې غونډې په پای کې رجب طیب اردوغان او د قطر امیر تمیم بن حمد ال ثانی په دغه بیانیه کې له افغانستان سره پر همغږۍ تعامل د ټیکاو تامین او د هیوادوالو ټولو حقونو پر مراعاتولو یې ټینګار کړی دی د بشرپاله مرستو دوام او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړول د دې بیانیې له نورو موضوعاتو څخه ویل شوي دي. هر قدر که به صدای جامعه بین المللی که با شریعت اسلامی و کلتور عنعنات افغانی ما تناقض نداشته باشه و لبیک بگوییم و همان اندازه کمک‌های جهانی به افغانستان اضافه تر میشه. تقویت همکاری‌های متقابل میان افغانستان و جامعه جهانی از ضرورت‌های مهمی است که حتما باید به اون توجه شود. این امر نیازمند این مسئله است که هم افغانستان و هم جامعه جهانی نسبت به خواستهای مشروع همدیگر تمکین کنند. اسلامي امارت هم وايي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو هیوادونو حقونو مراعاتولو ته ژمن دی او په هیواد کې د ثبات ټینګښت لپاره هڅه کوي. د قطر او ترکیې هیوادونو د دې دریځ په افغانستان کې د سولې او ثبات پر تداوم ټینګار کوي. هرکلی کوو د افغانستان ثبات د ټولو هیوادونو په ګټه ده. په افغانستان کې د ټولو اتباعو شرعي حقوق خوندي دي او اسلامي امارت د یو مسؤل نظام په توګه د خپلو خلکو د اقتصاد، امنیت او هوساینې لپاره هلې ځلې کوي. افغانستان د خپل متوازن سیاست په اساس د نړۍ له هیوادونو سره مثبت اړیکې غواړي او په خاص ډول له ترکیې او قطر سره د سیاسي او اقتصادي اړیکو پر لا پراختیا ټینګار کوي. په ورته مهال یو شمېر کارپوهان هم د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلافاتو هواري د افغانستان سیاسي او اقتصادي وضعیت ښه کېدو لپاره مهم بولي. در خصوص عمران افغانستان، خصوصا در بخش خانه‌سازی و در بخش شهرک‌ها، اگر کمک‌های بلاعوض کشور قطر و کشور ترکیه که بسیار در این مسئله میتونه خوب سازندگی داشته باشه و سرمایش کشور قطر تامین بکنه، بسیار میتونه که شکوفایی اقتصادی خوبی پیش بره. د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو نه ګواښېدل، د ټولګډونه حکومت رامنځته کېدل او د بشر حقونو مسئله د اسلامي امارت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اختلافي مواردو څخه ویل شوي، خو اسلامي امارت پرله پسې ټینګار کړی د نړۍ ټول شرایط د رسمیت پیژندلو لپاره بشپړ کړي دي.